کمی زنانه چې خپل د خاوندانو نافرمانی کې په غور سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پیغام واوري وګونه کولاو کې ځکه چې دا سم معمولی پیغام نه دی بلکې زمونږ استاسو لپاره د یو ډیر اهمیت لري کچری دا غواړي چې د دنیا او د آخرت د بربادي نه بچي بالخصوص د آخرت هغه ژوندۍ چې هغه نه ختمېدونکې ژوندۍ ده کچری د هغه د تباہی نه بچ کېدو غواړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پیغام په غور سره واوري او په دې باندې سوچ وکړي فکر وکړي او عمل وکړي اسی هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشمار حقوق بیان کړل د خاوندانو د خزیم حقوق دي د خاوند حقوق دي لیکن د خاوند چې حقوق دي دومره زیات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله رب العزت نه ذات نه علاوه کچري بل چاته سجده کول جایز وي نو ما به زنانو ته خپل خاوندانو ته سجدي کوي ځکه چې د خاوند مقام مرتبه ډیر زیات حقوق دي د خاوندانو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو بل حدیث کې څه فرمایي چې د دوه خلکو الله رب العزت فرض موږ هم نه قبلې یو هغه غلام چې خپل د آقا خپل د مالک د اجازه نه بغیر وتښتي او دمه هغه خزه چې کوم خپل د خاون نافرمانی کوي یعنی د خاون نافرمانی کول دومره غټ جرم دی چې د داسې زنانه الله حضرت موز نه قبلې فرض موز ډیر شي زنانه داسې چې د دنیا نه لاړ شي او خلک وایي دا ډیره موز گزاره ډیره چې کوم دی تهجد گزاره ډیر زیات نفلونه به کول د قران مجید تلاوت به کولی روزه به نسل یاد ساتي دا په کار ناراضي بلکې الله رب العزت ته د داسې زنانه یو عمل چې کوم دی هغه مقبول نه دی الله حضرت دې زنانه یو عمل نه قبل بلکې د موز په شانتي ډیره غټه اهم فریضه الله رب العزت دې داسې زنانه موز هم نه قبل نو هغه تهجد او روزه خو بیا لري خبره سمجھ کې خبر راځي دا دومره غټ جرم دی الله رب العزت په اسمان دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې ما د شب معراج په شپه باندې چې کله د جهنم سیرو کو جهنم کې مې وکړو زنانه ډېر زیات دي او صحابه ته عرض وکړي اې د الله رسول ته وی وجه چې زنانه په څه وجه باندې په جهنم کې زیات نو صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوه وجه یو لعن تام کی زنانه یعنی خپل د دې جمی په ذریعہ باندې هغه فساد کې نور خلکو ته تکلیف رسي خپل خاوند ته بدر دی یا دغه شانتي د نور خلکو سره پچم گاون کې پکور کې هغه د دې جمی په ذریعہ باندې خلکو ته تکلیف رسي لعن تام کی بدر دی کنسل نن سبا کې د هر زنانه کې چلو ګوي دا جبه داسې ده چې یقیني طور پر دا جبه به داسې زنانه د پاره د جهنم ته یو سبب جوړي کچره غواړي د جهنم نه بچ شي نو د دې جبه کنټرول کې په دې جواب باندې کنټرول کې او د دې جبه په ذریعہ باندې چاته تکلیف پرسو او دغه شانتي دمه هغه وجه چې د هغه په وجه باندې زنانه په جهنم کې ډیر زیات وي هغه خپل د خاون ناشکری یعنی زنانه اکثر زنانه باز داسې دي ټول خبره نه کوم بلکې اکثریت داسې وي چې کله په خاون باندې مثلا بد حالت راشي مالی حواله سره یا اونچ نیچ شي لګ ډیر هغه خاون چې پوره ژوندۍ د دې زنانه د لپاره خپل د خزر لپاره وقف کړي خپل پوره ژوندۍ چې کوم دی هغه خاوريږي د دې زنانه لپاره لیکن کچري لغونه ریسه ورته وشي لکه سکمی به شي نو دا زنانه بیا سوي ناشکری کې چې ستانه خو تاسو په ما سم نه دی مونږ تمام تر اوسه پوره سره کړو ما خو ستانه سم هم نه دی مونږ نو الله رب ته داسې زنانه دا عمل دا ناشکری ډیر زیاته ناخوخه نه پسند چې هغه خاون چې هغه خپل پوره ژوندۍ خاوري کې او د هغې نه باوجود د زنانه لګي خپل د خاون ناشکری کې نو په دې وجه باندې با داسې زنانه به الله رب العزت جنت ته نه بي بلکې داسې زنانه به الله حضرت جهنم ته بي نو کچري غواړي چې د جهنم نه بچي نو چرې هم خپل د خاون ناشکری مکو بلکې کچري په خاون باندې بد حالت راشي مالی حواله سره پریشانی راشي مالی حواله سره یا په څه حواله سره هم څه مصیبت راشي داسې پریشانی راشي نو په دغه ټیم کې چې حقيقي مانو باندې خزوي یو مخلص خزوي خاندانی خزوي نو هغه په هر حالت کې خپل د خاون سپورټ کوي خپل د خاون سره ودرېږي نه دا چې لغونه حالت خراب شي خپل خاون پری دي لاړ شي و تختی نو دا داسې زنانه چې کوم زنانه خپل د خاون ناشکری کوي همیشه هغه ټول عمر خاون خپل ژوندۍ خاوري کوي هغه ته په نظر راځي یو وړه خبره وشي اوش نیچ وشي سلک کمی زیاتی وشي نو په دغه باندې خپل خاون بیا ناشکری ادا کوي او خپل خاون ته بدر دی نو داسې زنانه الله حضرت ته انتهایی ناپسندیده بلکې داسې زنانه به الله حضرت په جهنم کې داخل
نو یقیني طور پر د دین علاوه بشمار داسې احادیث موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړلی د خاوند په حقوق کې د زنانو په حقوق دي لیکن اکثر د چرنن موږ تاسو ګورو نو زنانه داسې چې هغه خپل د خاوندانو سره چې کوم دي د هغه ژوندۍ اجیرن کړی وي د هغه ژوندۍ تنګ کړی وي د هغه د ژوندۍ نه چې کوم د چین سکون اغستې وي ځکه په قران مجید کې الله حبیب د دې زنانه چې مثال ورکړل څنګه مثال ورکړل تسكنوا الیها تاسو د دې زنانو په ذریعہ باندې سکون حاصلوي دا د سکون باعث دی خاوند ته چې کوم دي حسن او جمال دومره زیات چې کوم دي دغه ضرورت نه وي بلکې پکور کې داخل شي هغه ته د چین او د سکون ضرورت وي یو زنانه ډیره زیاته حسینه جمیله ده لیکن پکور کې خاوند څنګه داخل شي او دا بدر دی ویل شروع کی او د هغه سکون برباد کی یقیني تو تاسو خزانه شو بلکې د قران مجید د دې آیت پروشنه سره دا زنانه یقیني طور په خپل د خاوند نافرمانه ده ځکه چې ډیره پکاره چې د خپل د خاوند د سکون یو ذریعہ جوړه شوی لتسكنوا الیها تاسو د دې په ذریعہ باندې سکون حاصلوي دا د سکون په ځای باندې خپل خاوند چې کوم تکلیف ورکي بېچینی بېسکونی فساد کی خپل خاوند ژوندۍ بربادي ظاهر خبره ده داسې زنانه خپل ژوندۍ بربادوي داسې زنانه به چری هم فائدہ نه مومي خاوند بیا ناراض وي خاوند بیا لري خاوند زړه ډک شي نو کچري د بیا ډیر تعویذونه واخلي داسې تعویذونه بیا څه فائدہ هم نه کی بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانو ته هم دا پیغام ورکړل چې زنانه ډیر په اسانه سره جنت حاصلول شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې زنانه داسې وي په دې حالت کې دا غي انتقال وشي په دې حالت کې هغه مړ شي چې خاوند تی راځي وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې داسې زنانه په الله حضرت په جنت کې داخلي سمجھ کې خبره څومره غټه خبره ده په داسې حالت کې یو زنانه په داسې حالت کې مړ شي چې خاوند تی راځي وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې داسې زنانه په الله حضرت په جنت کې داخلي نو کچري دا غواړي چې په جنت کې داخل شي خپل د خاوند رضا کوي خپل د خاوند نافرمانی مکوي دا شانتي په بل حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کما زنانه فرض موس کوي روزي نشي او د دین علاوه خپل د عفت یعنی د پاک دامنی خپل د عصمت خیال ساتي یعنی خپل د پردي خیال ساتي او د دین علاوه د خاوند په امانت کې خیانت نه کوي یعنی د جسم چګم دی دا هم د خاوند امانت دی یعنی خپل شرمګاه حفاظت کی خپل د نظر حفاظت کی د نامحرم مخه ته خپل ځان نه بربندي پرده کی او دغه شان د نامحرم سره غلط تعلقات نه ساتي او ظاهره خبره ده د دینه بعد نبی رسول الله صلی الله فرمایي چې خپل د خاوند اطاعت کی یعنی خپل د خاوند نه فرمایي کی بلکې اطاعت کی نو دا سي زنان ته الله رب عزت د قیامت پر ورځ باندې اعلان وکي چې د جنت ټولې دروازې ستاره لپاره کولا او دي اته واړه دروازې چې په کومه دروازه باندې په جنت کې داخلي دي شول داخله شي څومره آسان عمل چې یو زنانه خپل د فرض یعنی د الله حضرت چې فرض احکامات دي هغه پوره کې منشا روزه زکات به فرض وي یا د شانتي حج به فرض وي هغه کې او د دین علاوه د زنانه خپل د عزت خپل د پاک دامنې خیال ساتي د پردي خیال ساتي خپل د شرمګاهي خیال ساتي او خپل د خاوند اطاعت کی څومره اسانه خبره ده الله حضرت اعلان وکړي چې د جنت په کومه دروازه باندې داخلي دي چې داخله شي څومره اسانه خبره ده لیکن بدقسمتي دغه ده چې نن سبا کې زنانه په دغه باندې نه پوهیږي بلکې د ټول غټه خبره دغه ده چې دا فضایل منګه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرامین د دې زنانو مخکې بیان کړو ان شاء الله تعالی د زنانه په خپل ځان د داسې بد اعمالونه د خاوند نافرمانی نظام ساتي نو بهرحال اخر کې زموږ دا پیغام دی چې دا ویډیو سره مخکې هم شیر کې زګه چې نن سبا کې په معاشره کې جنگ جګړې فسادات دي په کور کې بې سکونی دي خبره طلاق ته لاړ شي دا غي وجه سوي زګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تعلیمات د اسلام دغه تعلیمات زنانو مخې ته نیوي نو په دغه وجه باندې بیا ظاهره خبره ده په کور کې جنگ جګړې فسادات جوړيږي الله حضرت د دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ټول ته په دین اسلام باندې په حقيقي معنی باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د یو بل حقوق ادا کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته